بسم الله الرحمن الرحیم. درنو ملګرو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمنو ملګرو، روژه د ثوابونو، برکتونو، رحمتونو میاشت ده. که څوک هر عمل وکړي د روژې د برکته یې الله رب العزت ورته بېشماره نیکي بدلې ورکوي. زموږ د ولسونو د غربت څخه تاسې ټول خبر یاست. څومره ملګري چې هم دي مالداره خلک دي، د هرې ساحې د غربت نه نن سبا خبر دي، ځکه چې تاسو بهتره ګورئ په هره ساحه کې خیریه بنسټونه جوړ شوي دي، ځوانان راپورته شوي دي او د غریبو غږ تر تاسې رسوي. نو موږ هم نن راغلي وو یوې بلې داسې کورنۍ ته، قدرمنو ملګرو، چې د دغې کورنۍ سرپرست چې و دا د روژې نه تقریبا 2 میاشتې مخکې الله رب العزت واخیسته او وفات شو. د کورنۍ دغه ماشومان چې دي دا بې سرپرسته پاتې شول او هیڅوک یې نشته. اوس په دغه خوا او شا ګاونډ کې یو بل ورته خیرات زکات را لګي، خو دغه ساحه کې هر څه په ټپه درېدلي دي، هیڅ خیرات زکات هم اوس د چا سره نشته. نو مجبوره شو چې راغلو او د دغه ماشومانو سره ناسته وکړه. د دوی د حال نه تاسې خبرو وکړه. درمندو ملګرو، د دې په حال باندې تاسې رحم وکړئ، خپلې مرستې زموږ سره جاري وساتئ. راځو او دغې کورنۍ ته راغلي او د دغې کورنۍ په حال باندې د دغې کورنۍ د ماشومانو سره لنډه رڼا اچوو. ستاسې پام ورته راګرځوو. زما نوم پغمان دی، پلار مې سید امین دی. د روژې نه مخکې یو څو میاشتې بعد وفات شو. روژې نه مخکې وفات شو او په څه مرض باندې اخته و؟ کینسر بیماري وه. کینسر بیماري وه. څومره وخت دی پروت په کور کې د هسپتال کې؟ څومره وخت بیمارتیا یې تېره کړه؟ تقریبا ټوله یو 6 کاله خو یې تېره کړه، داسې پخه بیماري. ښه. او چې ژوندی و ستاسو خو به یو څه ګزاره روانه وه که نه؟ موږ ژوندی چې زموږ ګزاره روانه وه. اوس ستاسو هېڅوک سرپرست نشته بل؟ نه، زموږ هېڅوک سرپرست نشته. ته د کور مشر یې؟ زه کور مشر یم. او سبق خو نه وایې سته یا ستا د ورونه؟ ولې سبق یې و. ښه. دغسې پلار چې مو ژوندی و، بس هسې بس موږ سور کې بس، او د اوس چې پلار مړ شوی، بس د غم رانه راغلی او ټول په کور م غم دی. بس ګاونډیان څه راته کاسه کې نونګل راته راولګي. ګاونډیان درته کاسه کې نومونه راولګي؟ په هغې به ګزاره شي. څو ورونه او څو خویندې یاست؟ 3 ورونه او 3 خویندې. یو مور؟ 2 نفره. 2 نفره یم. او اختر ته مو څه حال دی؟ اختر ته مو کالي کړي دي؟ بس همدغه جامې وې چې بس دا چا زکات را لګلی، بس مې ونه څه نه یې کړي، بس همدا جامې وصفوئ. ښه. دغه تېره شوې 15 روژې چې کومې دي دا هم څنګه تېره شوې؟ بس دا داسې تېره شوې چې بس کله په نار او کله په مړه، بس دغسې مې ساعت را تېر کړه. ښه. تر دې روژو پورې. ښه. او بس اوسه پورې بس دغسې ساعت را تېر کړه. بس د ګاونډیان کاسه کې نونګلی سره ولګي، بس دغه مې ساعت تېرو. ښه. او چې کله څوک درکه بیماران شي یا سمدلاسه درکره د شیان راخلاص شي او پیسې هم نه وي، څوک درته څه شی را هم نه لګي، بیا دې وخت کې څه کړې؟ بیا بس ګاونډي ته غږ وکړو، بس هغه یې راسره ویسي، بس چې مریض یې هغه یې راله ویسي، بس روپۍ خلاصې کاندې، بس چې هغه چې نه یم بس هغه یې کله کله هغه څه ګزاره شي هغه یې راله روپۍ که هغه نه وي بس بیا به بس همداسې چاته یې چې دغو سره کومک وکړی. ښه. یعنې چاندې او مرستې درله غواړي. دغسې. قدرمنو ملګرو، د یتیمتوب حالت نه دی الله رب العزت ستاسې د ټولو فامیلونه وساتي. دا ماشوم چې څومره په نزله باندې لګیا دی، بیا هم د یتیمتوب په حالت کې یو څه ژوندی ښکاري، یو څه چالاکه ښکاري، خو چې پلار یې هم تر شا وی نو دی به را روان ژوند ډېر د خوشحالیو نه ډک وي. د کور سرپرستي به یې ډېره په سمه توګه کولی شوی. اوس وخت کې د ده نه هغه تکیه الله رب العزت واخیسته، د ده د سر سوری یې واخیسته. تر اوسه پورې په ګاونډ کې یا په دې خوا او شا په سیمه کې چې کوم ملګري دي، څوک ورته چاندې کوي، څوک ورته خیرات زکات را لګي، خو دغلته ما درته مخکې ویل چې ټول کاروبارونه په ټپه ودرېدلي دي. اوس هم دغلته کرنتین روان دی، ځکه مزدوري نشته، نو هر څوک سوال ته جوړ دي. نو د دغسې یتیمانانو پکې هیڅ درک نه کېږي، ځکه چې هر څوک سره په یو تول برابر شو. له تاسې غواړو قدرمنده ملګرو چې دغسې یتیمانانو تر شا سره مرستې وکړئ. اوس خو روژه ده او جامې هم
په دغسې حال دي، څپلۍ هم په دغسې حال دي، جامې خو انشاءالله تعالی موږ تاسو ته مخکې ویل چې 500 ماشومانو ته مو یو ورور زکات رالیږلی او هغه ورته وکړې د ګنډلو پیسې به یې هم الله پاک برابرې کړي، خو د روان اختره دپاره د دوی هیڅ نشته. نور ډېر شیان په کور کې ورته ضرورت پېښېږي، تاسو خپل کور ته سوچ وکړئ. نو درنو ملګرو بار بار درته دا وینا کوو، هغه شتمن خلک چې څومره هم دي په هغوی باندې غږ کوو چې د دغسې یتیمانانو تر شا سره ملاتړ وکړئ. ډېرې کورنۍ موږ سره په دې خواوشا سیمو کې شته دی. نو که چېرته تاسې دا فکر کوئ چې زموږ سرمایه به په مرسته باندې کمه شي، هغې ته به نقصان ورسېږي، نو هېڅکله نه. سرمایه په خیرات، زکات او صدقه باندې لا زیاتوالی کوي، ځکه علما کرام فرمایي چې هر سهار 2 فرښتې راښکته کېږي، یوه وایي چې یا الله د صدقه کوونکي ته نیکې بدلې ورکړه، او بله وایي چې یا الله د بخیل مال تباه او برباد کړه. نو تاسو د الله تعالی د بخیلتوب نه وساتي، ستاسې مالونه د الله رب العزت د بخیلتوب نه وساتي. خدای درته سخي نیتونه درکړي او د دغسې کورنیو تر شا باید که په هره سیمه کې وي، یوازې په دې سیمه کې نه، ټول وطن مو ټوک ټوک دی، ټول هیواد کې مو قدم په قدم کونډه او یتیمانان دي. باید د خپلو سرمایهو نه، د خپلو پیسو نه د هغوی سره ضرور مرستې وکړئ چې د هغوی اخترونه، د هغوی روژې هم ستاسې د بچو په څېر په خوشحالۍ باندې تېر شي. تاسې مخکې د یتیمانانو د جامو د ګنډلو هغه ویډیو هم ولیده. 500 ماشومانو ته مو چې د 3 کور یو ماشومانو، هغې ته مو تقریبا 1008 متره رخت د نارینهو او همداسې 200 متره خواوشا رخت د ښځینهو دپاره. دا مو د پیج د مرسته وکړې پیج د بنسټګر لخوا رالیږل شوی و او د دغه ساحې یتیمانانو دپاره مو ترې جامې وګنډلې. بیا تاسې هغه ویډیو ولیده چې د ګنډلو په روپو کې یو څه کمبود و، هغه هم یو څه نه څه رابرابرې شوي دي، په هغې کې هم راسره مرسته وکړئ چې هغه هم پوره شي، ځکه جامې زیاته د تیارېدو والا دي، خو د خیاطانو روپۍ چې دي هغه ضرور دي، هغوی ته به هم روپۍ ورکول غواړي. په روژه کې یو ورور چې د ښار نه راغلی و، هغې تقریبا د 1900 کورنیو سره د 1,15,000 1,00,000 خواوشا افغانیو مرسته وکړه چې لاس په لاس یې نغدې ورته ورکولې. الله رب العزت هغه ته هم د بېلې بېلې روپۍ ډېری نیکې بدلې ورکړي. یو بل خیریه بنسټ هغې هم زموږ سره د نغدي مرستې وعده کړې ده د 10 کورنیو لپاره. انشاءالله د هغې ډیټیل به هم په تاسې ګورو. درته کړم ځانې سوالونه غلی تېر شه.